زوایم یو پلار لس بچی ساتلی شي خو به لس بچی یو پلار او مور نشي ساتلی. الله اکبر. یو پلار لس بچی ساتي، دغه پیزار، دغه تعلیم، دغه سبق، دغه ښه، دغه بده، دغه مړې، دغه ژوندې، دغه ګرمي، دغه یخني، دغه غم، دغه خادي، دغه یو پلار یک تنها یوازې سنبالي. بیا لس بچی ته نه پیدا شي خو لس بچو کې یو بچی هم د سینې چې مور او پلار سي وساتي. په لس بچو کې یو مور او پلار نه ساتلی کېږي. په لس بچو کې د یو مور او پلار د علاج پیسې نه، په لس بچو کې د یو مور او پلار د ډاکټر پیسې نه. هغې چې د سر د درد ګولۍ پکاري، یو بچی وي فلانی به وله راوړي، هغه بل وي فلانی به وله راوړي. مور ټوله شپه جاړي، سر باندې درد دی، بېګا مې سر خوږېدو ټوخېدلمه. تاسو په ایمان وایئ د مور دا خبرې تا نه دردی چې تا د سار مور ګیله وکړي بچی بېګا مې خپې خوږېدلې او ټوله شپه مې ورنه خوب نه دی کړی. زه یم ظالمه تاله به دا ورځ مزدوري څنګه خوند درکوي، زه یم تاله به بیا کور ته راتلل څنګه خوند درکوي. مخکې د دې چې مور له د خپو د درد ګولۍ راوړي او هغې له مخې ته کېدي چې مور امام دقه وس وه، دومره پیسې الله راکړې وي، په ما علاج وکړو. بچی چې د شپې وټوخېږي ته په ایمان ووایه سار د له کار مزه درکوي. سار چې کار له ځي نو غونډه ورځ یې سوچ نه دی، بېګا مې هغه وړوکي بچي جړل، بېګا مې هغه وړې لور جړل، او مور چې بېګا ټوله شپه خپې خوږېدلې او ناسته وه ځان یې په خپله باندې خپې کې منډلې. هغه سپین ږیری پلار چې هغه په خپله باندې ناست دی، کله کټ کې کښېني کله سملي ولې خپې خوږېږي که نه. تا په شان بچی ته نه پیدا دی که نه، ستا دپاره تکلیف تېر کړی که نه، ستا دپاره یې دعاګانې کړې وې که نه، ستا دپاره یې چړاګانې کړې وې که نه. تی په اوږه باندې ډاکټر ته راوړی وې، تا ستا د خندا سره خندا کړې وه، ستا د ژړا سره ژړا کړې وه. تا ته کتل چې بچی څنګه دی، نو که ته به تر و تازه وې پلار به تر و تازه و، که ته به خراب وې پلار به خراب و. نن چې د هغه پلار خپې خوږېږي، هغه د ټوله شپه په کټ کې ناستي، هغه د ټوله شپه په سخته تېره کړي. ته سار بچی سینې سره ونیسه، بچی ښکل که خپل کار لځه، څنګه به زندګي دله خوند درکړي، څنګه به ژوند خوند درکړي. زه مور به بیماره زما بچی به هم بیماري، زه به د بچي غم کوم او د مور به نه کوم، نو زه به قیامت کې الله ته څه وایم، زه به سبا الله ته څه وایم، زه به قبر کې څه کوم، زه به پولیس رات میزان کې څه کوم، زه به الله له څنګه وایم چې الله یو طرف ته بچی و بل طرف ته مور وه. خو خدای ما د بچي دپاره د سپېشلیست نمبر راواغستو، خو مور ته مې ویل مورې دا 100 روپۍ واله زمونږ کوڅه کې ډاکټر دی، بس هغې له به ورشي، یو ستن به دله وي دا شپه به دې په ارام تېره شي. نه 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 نه